سلامونه لیدونکو زه هینا افیشل یوټیوب چینل ته راغلاست په دې هیله چې ښه وایسته لیدونکو له ډېره موده وروسته یو ځل بیا ښه راغلاست وایم تاسو ته نن به زه تاسو ته په دې ویډیو کې در وښیم چې موږ څنګه کولی شو خپل پیج فیسبوک پیج او یا هم فیسبوک آی ډي یا هم یو پوسټ هغه سپانسر کو په فیسبوک کې چې په پیسو بدل کړي یعنې نورو خلکو ته ورسیږي سمه ده ښه ملګرو مخکې دی چې زه تاسو ته د طریقه وښیم یوه هیله کوم له ټولو ملګرو نه که چېرته تاسو زه هینا افیشل یوټیوب چینل سبسکرایب کړی نه وي هغه د سره ضرور سبسکرایب کړئ راځو ویډیو په طرف باندې تاسو به فیسبوک راخلاص کړئ سمه ده کله چې فیسبوک راخلاص کړو ګورئ تاسو فیسبوک خپل پیج وي یا آی ډي وي هغه راخلاص کړئ سمه ده نو ما تیار پیج خلاص کړی دی او دلته زه غواړم چې دلته یو پوسټ سپانسر کوم تاسو ته به د پیج او یا د آی ډي سپانسر هم وښیم او د پوسټ سپانسر به هم تاسو ته وښیم سمه ده دلته ملګرو په دې صفحه کې دغه ځای ته راشه ګورئ دا داسې سپیکر دی دغه علامه ده په آیکن دې باندې به تاسو کلیک واخلئ سمه ده کله چې په دې باندې کلیک واخیسته دلته ګورئ تاسو ته درې آپشنونه راځي سمه ده درې آپشنونه یو بوست کانټینټ دی یو کریټ ایډ دی یو اټومیټډ ایډز په نوم باندې دی نو تاسو به څه وکړئ کریټ ایډ باندې به کلیک واخلئ دلته چې کله تاسو په دې کلیک واخلئ دلته تاسو خپل دا پیج یا آی ډي وي دا سپانسر کیږي صحیح ده دلته به تاسو ګورئ دا پنسل علامه چې ووهئ دغه لیکنه بدلیږي سمه ده دا لیکنه تاسو بدلولی شئ همداسې دلته ګول دی مثلا څه هدف دپاره ته دا کوي ګیټ پیج فالو دی فالوورز غواړي یا ډېرو خلکو ته ورسیږي تاسو ته ډېر زنګونه راشي میسیج درته راشي ډېر دغه لینک ته خلک لاړ شي که نه هر یو دغه لري خپل تاسو وګورئ نو هماغه وکړئ ګوره دا اول چې د اټومیټک دی مثلا څه چې تاسو موضوع وي په هماغه اتومات دوی تاسو سلیکي هماغه موضوع مثلا سپانسر کیږي یعنی تاسو موضوع د دکان د پاره اعلان جوړ یو شی خرڅي هماغه خلکو ته درته رسي کنه یو دی ګیټ فالوز مثلا ډیر فالوورز غواړي ترلاسه کې پیج دی فالو نه لري فالوورز د پاره دادای بیا د ګیټ ویب سټ ویزیټر مثلا تا یو لینک ته غواړي خلک راشي هغه لینک کلیک کی هغه وګوري او دا بل چې دی مثلا تا یو څوک تاسو یو کانټاکټ کی اړیکه د سره مثلا یو فارم لري ته یو لینک لري هغه خلک کلیک کی هغه د لارې تاسو یو کانټاکټ وکړي او ګیټ کالز مثلا تاسو خلک زنګونه وهي یعنی دا پوسټ لاړ شو زنګ د آیکن په کې غټ وي یعنی خلکو ته زنګونه وهي راغو ډیر خلکو ته ورسیږي صحیح دا ګیټ میسیجز مثلا ډیر میسیجونه ته راشي خلکو ته میسیجونه ډیر وکړي نو هغه د پاره دی دا ګیټ پیج ویزټس اینڈ فالوز مثلا دا پیج دی هم خلکو ګوري او فالو هم ترلاسه کړي د پاره ودا سلیک کیږي دا یو د پیج د پاره دی دلته بیا لینک اچي کنه دا مثال غواړي فالو شي بیا دلته به لینک رانه شي غځي ګوري لینک ځای رانه غي نو دغه سه فالو بٹن ګور تاسو په پیج باندې وخی صحیح ده نو دا د دې سیټینګ دی زه اوس دا ټول سیټینګ تاسو ته په دې بل ځای کې کوم خا دا ټول طریقه درته وښیم زه یو پوسټ سپانسر کوم پوسټ به سپانسر کوم چې هلته تاسو طریقه وښیم زه خپل پیج ته راځم دلته بیا لاندې راځم سمه ده دغه زه غواړم دا پیج سپانسر کوم نو د پیج سپانسر کېدو لپاره به تاسو د پیج نه لاندې پوسټ لیکلی وي صحیح دغه شین آپشن دی غټ په دې به تاسو کلیک واخلئ کله چې په دې کلیک واخیست ملګرو ګورئ تاسو دا پیج دا ایډ چې دی دا به تاسو دغه ډول باندې به خلکو ته شو کېږي ګورئ بس تاسو پیج وي دا هلته به سپانسر لیکل شوی وي داسې به خط دومره ښکاري دا به دا عکس به دومره ښکاري صحیح ده نو تاسو څه وکړئ تاسو غواړئ دې کې بدلون راولئ هغه به اتومات چینج کیږي نو دلته به راشو لاندې دویم ته دلته ګول دی څه هدف دپاره ته دا سپانسر کوي ډېر خلکو ته ورسیږي ډېر ویب سایټ لینک ته راشي څه وکړي که نه ډېر څه هدف دپاره زه وایم ګیټ ویب سایټ ویزیټرز دي دا باید خلک لینک کلیک کړي لینک ته لاړ شي ځکه دا د حسابي اکاونټ جوړول دي نو هغوی باید لینک ته لاړ شي سمه ده بل چې دی ګوره ملګرو د دې نه وروسته ایډوانټیج اینډ پلس کریټیو دی نو دا معنا دا ده چې تاسو د فیسبوک چې دی دا تاسو معلومات ډیټا مثال راخلي دا پوسټ راخلي که نه دا تاسو کوم موضوع د یو چا سرچ کړی وي یا دی خوښیږي دا موضوع باندې مخکې سرچ کړی وي هغوی ته رسوي دا باید تاسو ضرور فعاله کړئ یعنی مثلا تاسو یو دکان دپاره سپلای خرڅوئ یا یو شی خرڅوئ اعلان مو وکړو یو کس همدغه سپلای سرچ کړی دی
نو هغې ته دا اعلان ځي صحیح دا به تاسو آن وي. دویم چې دی کوای سپیشل ایډ کټګوري ده یو تاسو مشخصه کټګوري باندې دا غواړي چې سپانسر کوي یعنی خلک هغه موضوع سرچ کوي مشخص یو څه وي نو هغه به تاسو دلته آن کوي بیا به تاسو دلته هغه موضوع سلیکه مثلا د څه مربوط موضوع ده که نه هاوزینګ امپلایمنټ دی سوشل ایشو دی مثلا څه موضوع د پاره مشخص یو څه وي نو دا تاسو که کوئ بیا خپل دې باندې نور سرچ وکړئ صحیح ده نو لکه فاینانشل پروډکټس اینډ سروسز د انتخاب مدې کې وایي دا ایډ چې د کریډټ کارډونو دپاره قرض بانک اکاونټونو انویسټینګ انشورنس او ادر فاینانشل پروډکټ دپاره دي یعنې تاسو د دې مربوط بانکونو کارډونو داسې انویسټینګ د شیانو اړوند یو څه دغه کوئ سپانسر کوئ نو دغه موضوع ته انتخاب کوئ صحیح ده دا ما ورته انتخاب کوئ یعنې دا موضوع حتما د بانک او د دې شیانو مربوط فاینانشل پروډکټس دي که نه حسابي اکاونټ دی. نو راځو درېیمې برخې ته بلې ته چوز آډینس دی یعنې تاسو کوم ځای کې غواړئ دا سپانسر وکړئ دلته به ایډیټ باندې کلیک واخلئ ضرور ګورئ دا مخکې ما ځینې سیټینګونه کړي دي ځینې تاسو دلته کلیک وکړئ دلته به تاسو څه وکړئ لوکیشن ګورئ دا اول اپشن چې دی دا لوکیشن دا یعنې کوم هیواد یا کومه سیمه یا کوم ولایت یا کوم ځای کې غواړئ سپانسر وکړئ هغه ځای خلکو ته ښکاره شي نو دلته به زه دا کلیک کوم او دلته به ریجن کې زه انتخاب کوم افغانستان ځکه چې زه صرف افغانستان کې غواړم چې دا سپانسر کوم که تاسو نورو ملکونو کې سپانسر غواړئ ما هغه کې انتخاب کوئ ګوره ما اوس یونایټډ سټیټ هم سلیکټ شو او افغانستان او یونایټډ سټیټ نه هغه علامه لري کوم صرف افغانستان پرېږدم نو تاسو که چېرته یو ولایت غواړئ هم کولی شئ یعنې زه غواړم ښار صرف ننګرهار کې غواړم چې سپانسر شي صحیح ده ګوره نن جلال آباد ننګرهار په دې کې به دا ماته سپانسر شي صحیح شو ننګرهار ولایت کې افغانستان کې زه دا نه غواړم او زه غواړم چې په ټول افغانستان کې دا سپانسر شي ګورئ افغانستان بیا به تاسو څه وکړئ او سیف به ووهئ دا دی سیف به ووهئ بیا هلته افغانستان شو ګورئ لوکیشن اوس افغانستان شو او دلته انټرست چې دی دا تاسو کله ووهئ دې کې مثلا د ستا موضوع کې کوم خلک انټرست ولري هغو ته به دا رسیږي مثلا افغانستان کې خو ډېر خلک دي ډېر اکاونټونه دي څوک یو رقم موضوع سرچ کوي څوک بل رقم که نه یو څوک چا یو شی خوښېږي چا بل شی خوښېږي چې په فیسبوک کې وي نو هغوی هغه خلک مثال چې ستا په دې موضوع باندې انټرست لري که نه لکه زه اوس حسابې کوم داسې خلک چې دوی په حسابې انټرست لري حسابې سرچ کړی وي سرچ کوي ګوري نو هغه خلکو ته دا ورسیږي نو دا بزنس او فاینانس والا خلک چې دي هغه خلک ته دا ورسیږي مارکیټینګ دا نو ډېرې کټګریانې دي تاسو وګورئ بیخي ډېر دي نو دې کې هغه انتخاب کې خپله موضوع او هماغه به تاسو هماغه ورته هماغه شانتې خلکو ایډیانو ته به دا ورسیږي صحیح ده دا شیان ما ورته ټول انتخاب کړل نو دا بیا سیف ووهئ صحیح شو خو اوس راځو سیف به پاس بیا ووهئ دا موضوع اوس انتخاب شوله د دې نه وروسته ګورئ ملګرو مهم ځای بل هم دا دی چې دا د دې هر یو ځای مهم ده هر یو سیټینګ دا تاسو د دې ویډیو مطابق وکړئ ګورئ دا ستاسو اعلان چې دی په انسټاګرام کې وشي په مسنجر کې وشي که فیسبوک کې وشي کوم ځای کې خلکو ته شو شي که درې واړو ځایونو کې غواړئ درې واړه سلیکټ کړئ که نه صرف فیسبوک کې غواړئ د لاندې دوه بند کړه او صرف فیسبوک کې به خلکو ته شو کېږي مسنجر کې به نه شو کېږي او انسټاګرام کې به هم نه شو کېږي صحیح ده یعنې هغوی ته به هلته نه ښکاري صرف فیسبوک چې څوک کاري فیسبوک صفحه کې ګرځي هلته به ښکاري صحیح شو اوس بله خبره د دې نه وروسته دا ده چې بجټ دی مثلا د پیسو اندازه ده مهم ځای دا دی ګوره دې باندې ځان پوهه کوي په دې کې تیار $15 ګوره سلیکټ وي همیشه دپاره 15 وي تاسو کولی شئ چې دا د یو ورځې خبره ده دا سلیکشن یعنې د $1 نه تاسو تر $50 پورې ورځ کې کولی شئ تاسو انتخاب کړئ یعنی هر ورځ باید $1 زه ورکم او دا پوسټ خلکو ته ورسیږي زه غواړم هر ورځ $10 ورکم او ورسیږي زه غواړم $50 هر ورځ ورکم او ما دا پوسټ خلکو ته دلته پاس درته خلکو ښایي ګوره 1,94,000 نه تر 3,80,000 په بل حساب باندې 1,94,000 نه تر 3,80,000 خلکو پورې تاسو ته ورسوي په یو ورځ کې چې هر ورځ تاسو $50 مصرف کړئ خو $50 ته چا وست وي نو $1 به انتخاب وي $1 هر ورځ چې تاسو مصرف کړئ د 4,400 نه تر 8,200 نفرو پورې به ستا د اعلان د سپانسر خلکو ته رسوي سمه ده که هر شی وي
نو بیا تاسو که دوه انتخابوي درې انتخابوي هغه تاسو خپل دغه خپل ګورې ځان ته سمه ده. نو زه $1 انتخابوم تر څو صرف تاسو طریقه مو ښیم او ډېر مصرف هم ونه شي. ښه د دې نه وروسته راځو ملګرو لاندې راځو. ښه دغه چې دی بجټ شیرینګ دی دا که چېرته دا تاسو نسي آف وساتئ صحیح ده. له دې نه وروسته ډیوریشن دی مثلا ستا دا اعلان به څه وخت پورې شروع وي ځکه کارت ته وصل کوي تر څو وخته به دا اعلان روان وي دا سپانسر به شروع وي روان به وي څومره وخت پورې به وي د دې دا مقصد دی. نو دلته په اول اپشن کې دا دی که چېرته تر څو چې ستا په دې اکاونټ کې د کارت کې پیسې وي دا به روان وي. او دا دویم اپشن دا دی چې ته ورته ورځ انتخابوي یعنی څو ورځې 5 ورځې کوي 4 کوي 3 کوي 2 کوي 1 که مثلا یو میاشت کوي هر څو چې ته کوي بس دې نه اضافه کېږي او د دې نه کمیږي. 100 ورځو دپاره کوي زه غواړم 15 ورځو دپاره وکړم $15 ورکوم سمه ده. د دې نه وروسته پیمنټ ډیټایلز دي. پیمنټ ډیټایلز معنا ته د کوم څه نه ته دوی د پیسې وصول کوي یعنی ته د پیسې غواړې د ماسټر کارډ ویزا کارډ نه وشي یا پایپال نه وشي. دغه 2-3 برخې لري. زه غواړم چې د زما پیسې دوی ته له کارډ نه وشي. نو کارډ به دلته به زه نوی کارډ دا زه به کلیک وکړم تاسو ته به دا صفحه راشي. ښه ګوره دا صفحه ته ما مخکې نه اضافه کړي دي خیر هغه نه کوم زه به دلته تاسو سر نه طریقه وښیم. دلته به ګوره لاندې راشئ پیپال اضافه کوئ او که کریډټ کارډ یا ډیبټ کارډ اضافه کوئ. زه به کریډټ کارډ یا ډیبټ کارډ ووهم او بیا به نیکسټ ووهم. کله چې نیکسټ وهل ګورئ دلته به تاسو خاده معلومات مې داخل کړه سیف وهم سمه ده. کله چې تاسو سیف ووهئ ملګرو دلته به ځینې وخت د چا کارډونه 3DS سکې وروي نو هغوی ته کوډ ځي هغه تاسو نه هغه غواړي چې دا ویریفای کړئ سمه ده. نو تاسو نه ویریفیکیشن غواړي ګورئ دلته کنټکټ پلیز ویټ وایل ټو کنټکټ یور بانک د ستاسو هغه کوم بانک مربوط یا آنلاین کوم اپلیکیشن مربوط هغوی ته دوی ریکویسټ لیږي که چېرته صحیح وي بیا دا پاس کېږي که صحیح نه وي نه پاس کېږي. که 3DS وي تاسو نمبر یا ایمیل ته کوډ لیږي. ګورئ دا اوس صحیح دی اول ته نوټیفیکیشن ځي ما کارډ ته زه اوس ځم او دا اپروف کوم سمه ده. دا ګوره مایپال کارډ دی ښه ته تېره ویډیو ما جوړه کړې وه هغه کارډ دی مایپال دی. زه به تاسو ته اوس وم ښایمه ګورئ بیا ماته ریکویسټ راغی او دا ما بیا ویریفای ووهلو نو دې ته منتظر کوو تر څو دا ویریفای شي یعنې پروګرس کې شو مخته لاړ شي. ښه دا د ملګرو زمونږ کارډ ویریفای شو او هلته ګوره دا د مایپال کارډ و ویریفای شو صحیح ده. دا به اوکې ووهم نو زمونږ کارډ چې دی ویریفای شو دلته اضافه شو ګورئ او ټوټل مونږ ته لیکلي دي چې تاسو نه به $15 کارډ کې او تر جون 15 پورې به دا ایډ روان وي صحیح ده. هر ورځ به $1 کټ کوي. نو اوس به تاسو څه وکړئ نور کار خلاص شو تاسو به پوسټ نه ووهئ. کله چې دا ووهلو لږ به منتظر شئ تاسو ته به دغه صفحه راشي. ګوره تاسو به دا صفحه راشي او دلته به لیکلي وي کنګریچولیشن یور ایډ از بین کریټډ. تاسو ایډ چې دی دا کریټ شو مثلا دا اوس په 100 ساعتو کې چې کېږي 1 ساعت 2 ساعتو شو هر څومره وخت شو تاسو هغه به دا به روان شي. ګوره دلته ویو ایډ ووهئ تاسو هغه ایډ به وښیي چې دا اوس په پروګرس کې دی مثلا انډر ریویو دی او دغسې ډول باندې تاسو ایډ دی یعنې دا سپانسر دی دا به شروع کړو. ګوره ان ریویو کې شو دا دلته تاسو کتلی شئ ان ریویو کې دی دغه لینک ته به خلک ځي دغه ډول دی هر ورځ $1 سپینډ لري 5 ورځو پورې به وي او اوس شروع شو د 10 تاریخ باندې شروع شو په دې او 15 تاریخ پورې به وي. دا زما نوم دی د دې آی ډي نه وشو او فیسبوک کې به وي. دغه ټول معلومات د دې ایډ په اړوند دي د تاسو وګورئ د هر څه معلومات دي. ښه ملګرو نو دغه د دې د سپانسر اړوند ویډیو په دې هیله چې تاسو به پوه شوي یاستئ. که بیا هم تاسو ته کوم مشکل او سپانسر اړوند نو موږ سره اړیکه ونیسئ انشاءالله موږ تاسو دغه مشکل حل کوو. او که چېرته مو ماسټر کارډ دپاره پیسې په کار وي نو موږ سره شته دی. که چېرته ماسټر کارډ په کار و هم موږ د تېره ویډیو د دې ویډیو نه مخکې ویډیو وګورئ هماغه کارډ باندې ما دا سپانسر وکړو نو دا د هغې کارډ په طریقه باندې په واسطه باندې موږ دا سپانسر وکړو نو هماغه کارډ سپانسر ته کار ورکوي. او که هغه کارډ ته مو پیسې په کار وي
نو موږ سره اړیکه نیولی شئ. سمه ده، په مناسب قیمت باندې تاسو ته پیسې درکوو. تر بلې ویډیو په خدای سپارم. الله پامان، ښه وخت ولرئ.